کم هغه صاحب له سره راغی وی بابا جی و چې سدي وی دا پړې مې ډېر لوی ارمان دی چې دا حضور مبارک په خوب کې ووینم سبحان الله چې سرور کونین تاجدار حرم وی بچی ډېر لوی ارمان دی وشاو وی بچی چې کله تګ شي بیا به وویني وی بابا جی ډېر تګم کنه وی نه بچی تګ نه کړ چې تګ شي به وویني وی چې خلا سموده پس راغی مرید ته وی زما دا مرید چې کوم دی خادم ته وی زما دی مرید ډېر لوی ارمان دی چې ما سرور کونین په خوب کې ولیدې نو داسې کارو که دله بیګاله روټۍ تیاره کو ترکاری کې ورته لږ مرچکې تیز کا په ترکاری کې ورته لږ مرچکې ورته تیز کا هغه به د بابا جي لنګارو به د نر بچی ورته لاندې وته چې ښه په مړه ګېډه غوړې وي اوبه بابا جي ته نه اوبو خبره به نه کې داسې ده بابا جي ته بچی خوب دې ولیدو که نه وی بابا جي په خدای یقین وکړه بیگا میں تش سندونه په خوب کې لیدلې دي زما په خبره کې دې چې تاسو نه پوه شئ موږ ته کې شوي نه یو موږ ته کې نه یو ستانه لوګیشن ستانه خدا دروغ دی پره ستانه لوګیشن ستانه قربان شم اس یو خبره خو بخیر دی کو کنه د زلمی کولته یو خبره وکما دا د شپې که زما زوی دی زما بچی ستاسو بچی دی ستاسو بچی زما بچی دی خبره به د مسلمانۍ کوو رښتیا وایي د چې دا د نیمې شپې کې دی پر یخنۍ کې ولاړي او د کور نه جدا وي او د وخت موبایل نیولې وي نو دی هسې نیولې که چا سره رابطه کوي رښتیا وایي چې خدای رضا شي اواز راغی رابطه کې وي که نه ګوره دا ولې د چې خوب وینم دغه اشنا به په خوب کې ویني که د پلار په خوب کې ولیده نو ها که د مور په خوب کې ولیده نو ها د پلار ویني نو مور ویني ولې د دې مینې داسې ځای ته رسولی دی چې ټوله شپه هغه زما یو څو شعرونه که خو خوښې چې درته ووایم ما بیا درته ووایم پرېږدې دا د حق ووایم زما ګوره ډېرې خوږې خبرې خو تاسو ما ته لږ کېناستئ که خیري که د رب د لورې بیا وشي کرمی زړه زما غواړي سیندونه د حرم که دا مخ د ځمکې ډک شي د ګلانو په هموار یار دې محترما کدا مخدزم کی ډکشي د ګلانو په هموار یار دې محترما تصور تصور کی ہمیشہ دیار سرائما چی جانان نکم خوازی ور سرزما تصور کی ہمیشہ دیار سرائما چی جانان نکم خوازی ور سرزما وګوره تصور کې دي څوک دی لږ ځان ولټوه چې تصور کې ستا څوک دی دا کوم چې په خوب کې ډېر ویني تصور کې دغه سړی دی بل نه دی ما په خبره پوهېږئ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خوب لیدلو چې د اسمان له جانبه یو رڼا راغله دا ټول کائنات منور کړلو ټول کائنات منور کړ خود دې رڼا نه زه ډېر فیضیاب شوم سبحان الله دې رڼا نه زه ډېر منور شوم رڼا ماته ډېره راورسېده خوب یې ولید راپاڅېد سهار ټایم تپوس وکړه دلته کې څوک شته چې ماله د خوب تعبیر راکړي دا سوچته چې مال د خوب او د خوب تعبیر هر سړی نشي ورکولی ښه
علامہ ابن سیرین رحمت الله علیه دا په تعبیر رؤیا کې وړي لوی پهلوان سړی دی جی. علامہ ابن سیرین رحمت الله علیه دل یو سړی راغی بابا جی ما خوب ولیدو ستړي خو نه دا دومره شپې دي په خدای کې نو کې چې زه به پکې کور ته لاړ شم او خوب وکړم بیا هم ابصار مانځل را پاسم دومره شپې دي نو دا غټې غټې شپې دي جی داسې ده که نه ده جی. نو او دی بابا جی بیگاه میں خوب ہوئی څنګه خوب دی دے وی کمره کې مې اور لګېدلې دی دننه په کوټه کې مې دننه اور بلېده او ته بچې دغه یو کنه دغه کې سره زره پراته دي چې دا دغه یو کنه کوټې ته لاړ چې کوټه یو کنه هلته کې د سرو زرو خزانه پرته وه د خوب تعبیر هم دغه و څه موده منځ کې تېره بل یو سړی راغی بابا جی ما خوب ولیدو څنګه وی زمون په کمره کې اور بلېده وی بچې کټه د کور نه وباسه کور ته باندې را پرېوځي الله اکبر خو چې هغه د سودا موده درس شو چې کوټه یې را پرېوته نوتې بابا جي هغه یو د سرو زرو سره وتللو هغه بل د دشته کور خلاص کړ او خوب دواړو یو شان لیدلی دی هغه یو وی د ما کوټه کې اور بلېږي هغه ته بچې هغه ډومبې چې راغلی و هغه په ژمي کې خوب لیدلی و ګړن ژمی و هغه ما دی باسه ما خوب لیدلی کور کې مې و په کوټه کې مې اور بلېږي په ژمي کې خور فایده ورکوي که نه نو ما ورته دغه یو کنه دلته سر راته چې کولاوي کلته د سرو زرو او د بل خو پاړ په شکال کې خوب لیدلی دی الله اکبر خوب تعبیر ته خو به ګورې که نه امام مالک رحمت الله تعالی علیه د مذهب خاوند دی ټول عمر مدینه منوره کې تیر کړی دی یو ځل حج لتلو بیا ارمان را پورته شو راغ سرور کونین تاجدار حرم تو درته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان مې دی چې زه بیا لاړم د مکې معظمې او سیل مې وکړ بیا راشم خو پته راته نشته چې هسې نه مدینې منورې نه وځم او مړ نه شم الله اکبر نو محبوبه که تاسو اجازت راکوئ بیا ځم دا سره خپل مینې یو انداز وي چې شپه شوه اوس عقاید و جهان ته مخامخ ناسته حضور تاز کې محبوبه زه مکې معظمې ته ځم یو حج د مې اراده کې یو نفلي حج کوم حضور مبارک ورته دا لاس داسې کړ زما لاس ته مو خیال دی که نه دا لاس یې ورته داسې کړ چې د خوبه را بیدار شو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې حضور نه ما سره خبره وکړه مقصد باندې پوښ حضور مبارک دا پنځ مقصد چې بس مزه بیړه کې سوچ کوي کې دې چې حضور مبارک یادې کړي چې پینځو ورځو له لاړ شه څه خیال کړی بیړه کې سوچ کړی چې کې دې چې عقاید و جان حکم کړی چې خیر پینځو میاشتو له لاړ شه بیړه کې سوچ وکړي چې دې چې د خوب دا تعبیر چې حضور مبارک فرمایلی چې پینځو کالو له لاړ شه نو حضور مبارک امر وکړ اس کو سرور کونین امرو کو صبح دې تعمیل کوم خو چې دې کله په تشویش کې پریوت یو غیر وګو تو خادم وروغو تو شاګرد چې بشیا د دې ځان د خپل فن دی ما یو مریض ډاکټر له بوتلو قابل سړیو ما ته سیبا زما دا مریض وګورا هغه وی دا په الټراساوند کتل غواړي اوس وېمو مې دا لکه ګوره چې زویم مو کلور مې وانه سیر دي خدا اوس میاشت نه به کیږي مې دا مریض په ماغماتي چې الټراساوند والا نه راغله مې سیب ته په خپل الټراساوند وګوره ماتي مولانا سے دا الټراساوند علم ما سره نشته دا خپل خلق دي دا په خبره خو به پوهیږي دا الټراساوند علم ما سره نشته دی هغه چې مال کوم رپورټ راګي زه به هغه مطابق به تا دا دوی سٹارټ کو بل خشاگر توی دا خط دا خوب والی علامہ ابن سیرین للار شاہ خو زمانون با وطناخلی و تا صاحب دا خوب چالی دلی دا خوچی دا دی تعبیر سر دے سڑی مزلو که علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دربار تو رسید وی صاحب ما دا خوب روڑے دی چا خوب لی دلی دی او خوب کې دا خبره ده و شیخا نو ای بچه دا خوب لیدل چاره
وی صاحب هغه ما ورسره وعده کړې ده، هغه ما ته چې ما به ورته نه ښې. خبره پوه نه شوې؟ هغه ما ته چې ما به ورته نه ښې. د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا خوف عام سړي نه دی لیدلی، دا خوب چې لیدلی دا د مذهب امام لیدلی دی. الله اکبر وایي. دا خوب چې دی دا ورکوټي سړي نه دی لیدلی، دا د مذهب امام لیدلی دی. او که خدای مې نه خطا کوي اندازه داسې ده چې دا خوب امام مالک لیدلی دی. دا خلقو دا حقیقت وے صحابہ وصف بیان کا، دا حضور وصف بیان کا. ما تا علامہ وے فہامہ وے ٹھیک تو زما عزت بہو کی، زما قدر بہو کی، خو حقیقت پاکے کم دے. ځکه چې خو خپل ځان بي ټیم کنه او چې زه ټیکری تسره دوره نو ټیکری خو درکېږي خو نه کنه. هغه بل خبره ده چې ظن المؤمنین خیرا. زبا حافظ امجد علی صاحب د عزتم کوم، قدر بهم کوم، احترام بهم کوم. حقیقت یو د الله ذات ته، یو د سرور کونین ذات ته ہوئے، یو قرآن چې کوم د حقیقت ته، یو د صحابه دور او د حضور د عقاید جهان د صحابه ژوند حقیقت ته. دا چې ستاسو صفت او کوم یو برشتیاوی دا یو کوم سل دروغ دي، دا یو کوم سل دروغ دي، دي کی حقیقت نشتا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ لاش امام سے تقوایا چھ دا مدینی منوری جانا دا دا پنجپور تکڑی تا دا سرور کرن تا دا قرآن کریم یو آیت خود لے دے. قرآن کریم کی رب لادا فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ رب الجلال تا علم دے چی قیامت بکلفی. یو خبر شوا دا قیامت دورہ دے علم چاہتا دے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ باران بکلفریگی، دا دے علم چاہتا دے. دو خبر شوی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تاسو سبحان اللہ نشے ویلے. حافظ صاحب دی تا پتہ چھ سبحان اللہ ویلے کس طرح دے پتہ ہوتا نشتا. ما دا غلی ناس دی ما پی نور تو شکرانو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، او حقت علم دی چھ دا میندو پا گیڑو کی دننا سدی. سو خبر شوی، درے خبر شوی، دو پاتی دی. وما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اس یو نفس تا دی خبر علم نشتا دے چی سبال بدے سکوی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. اس یو نفس تا دی خبر علم نشتا چی دے با کم اسم کمری. سو خبر شوی، پیزا خبر شوی. او دا خبر لرا دی خواہ تحصیل چند نبعون پا مانا دا خبر ورکول دے. قیامت بکلی دا دے علم اللہ سر دے. سرور کونین فرمائی چھ زمان یو امندین پا مقدس مکہ موجود دی قیامت بنرازی. دا حضور علم دے. حضور السلام فرمائی دا قیامت معلومات دی کنی دی. عقائد و جہان فرمائی چھ یو کلمہ گو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی قیامت با نرازی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ باران بکل وریگی. دا مسلم شریف حدیث دے دا مدینی منوری جانا دیورد خطبہ نستلا پا ممبر تشریف فرما دے. پا دیکھو ساڑے راغ صحابی عرض کی محبوبہ دیر مودوش و باران ندے شوے اوقات سالی رالا باران نکی گی
قاسالی رالا سواری کونے دا مدینی منوری جانان اللہ تعالی سن پور تکرل دا مدینی منوری جانان باران غختلو دا سواری کونے دا دعا آواز لا بحرم کی گردی دلوچی وریا دی راگلی عقائد جهان چې د منبر نه راکوزید د ګیره مبارک د باران په اوبول وندوا سبحان الله باران شوروش جی شوروش د جمعې په ورځ باران د هفته په ورځ باران د اتوار په ورځ باران پیر او په تاسو پسې سوای منګل تاسو جمعه کو ته بل وای دې دی وته پینځم وای ثوابي ولا وته پینځم وای نه خبره پوهیږي او چې بنو ته مو بوزم بنو ته به دا پیریان لګیا دي دا غي په جبه خبره پوه نشي چې دا دې کومه زبان وایي په خدای تعالی یقین وکړي زه وزر لاړم دي مروت ته وزر ډیر زما ماسوتان روټي ته ناس دې خلاصې جيبه غو دي خبردار غوري خوش طبيعتي خبره ده جو سړی د ما خدمت ته ولاړ چې ما روټۍ خوړو ماته ډک شوې هلکه مې خدای دې بې خو باسي دا ته څه وړو یار خبره وکړې شي زه یو شی باغل ماته ډک شوې نه خیر ځان ډک کوي ما بیا خدای دې بې خو باسه ما چې دې سړی ما سره دښمنی ده زه پستر خو نه لګیدم دغه په مقام دغه غول خو لګیا دی د خدای تعالی د نوم مزار شم خو چې خدای رحم وکړو هغه رحم څنګه وشو نو کمره کې د نن ناس ته هغه مشر راغی ویل چې څوک ډک شوی لاسونه چت کې دوا وکړي مې ها دای مړې دوه ډکې دوی هغه پښتانه څه وای په اخرى ډک شکی د زمکه د اسمان فرق دی خدای غي زبان دغه دی مونږ ګوره کنجر چې دی کنجر مونږ کنجر ګورډي غلط سړي تر مونږ مخلو پوښوي او مروه سوي وای ملمر هغه یو کنجر ولا را ولا وای چې ګوري برستنه را په مخه هغه برستنه ته کنجر وای دا چې خپل زبان دی دافتی پورا دی توار پیر منگل بجمارات جمعی اوڑا دی پوری اوڑا دی اتورا دی بارانو وریدلو چو وریدلو بیا جمعی اوڑا دراغا صحابی راگے کبر سڑے راگے محبوبہ بس دے با حضور مبارک فرمائل اللہم حوالینا ولا علینا یا اللہ لمنگ گر شا پیرے اواروا او زمون نور باران پکار نه دی خو چې حضور مبارک د الفاظ داسې ورسته د اوریاس چې د پاسمان په میندو 14 نیم اوریاس داسې لاړه نیم اورس دیاسې لاړه ګر چا پیره باران ورېده په مدینه منوره نورو لګېده ويعلم ما في الارحام هغه رب ته علم نه چې د مور په ګېډو کې سړي د مېندو په ګېډو کې سړي د دې علم چاته دی ما طرف ته متوجه شي د دې علم چا سره دی الله سره دی رښتیا وای الله مو دې حیا او پرده وساتي مناسب ندي خو کله چې د زنانه امید پیدا شي او هغه هسپتال ته لاړ شي باقاعده ورته هغه وایي چې ستا په وجود کې دننه جنۍ ده که دا خبره تاسو نه منئ ما سره منئ که نه منئ دا الټراساونډ په لار چې اوس الټراساونډ ته وګوري او دا کم ګول بال چې کم د انسان په جسم ګرځي هغه خو نه سترګې شته نه غوږونه شته او نه پوزه شته او د انسان په دې سرمنې باندې کېږي او دننه هر سر اوچت کي رښتیا وایم د دغه کارو پس د کاری کی نظر تیز دی او کده سرور کونه نظر تیز دی محمد رسول الله نظر تیز دی ويعلم ما في الارحام د مندو پګېډو کې سړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا رب پر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
इस जो नफ्स तदरी खबर इस्तेमाल बस की द बदर पर मैदान के किताबुल जिहाद बुखारी शरीफ रवाखले जी द बदर पर मैदान की द मदीने मुनव्वरे जाना सबाल बद बदर खजा कीगी आका मौला द बदर पर मैदान की गिरजा पेरा उगर लो हम सा मुबारक और सरदा गोल दे राह का दल तबसार अबू जहल मुर्दार पुरूती सवाल बदलता अबू जहल बल दे गोल दे राह का दल तबोत बल मुर्दार पुरूती बल दे गिर चापी है गोल दे राह का दल तबशेबा मुर्दार पुरूती द मदीने मुनव्वरे जाना पर मैदान बदर की गिर चापी रदे पदे बाने कर खितौकले सबाला द बदर गज़ौशला चे सरवरे कोनेन कम देर द कम काफिर द पार राख के लिवा आगा काफिर पहाग देर की मुर्दार प्रोतो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ है कना हुजूर अकायद जहान नखियों न लगोली चे दल दब सवाल काफिर काप लागे काफिर मुर्दार प्रोती दलता ता तदखल जान पदश न जितो पक्कम असम कमरी सरवर कौन द मदीनी मुनव्वरी जाना द बिल बिल काफिर द पारज मुकरर करो कम जे चे कम काफिर द पारज पे मक्का से के साला काफिर मुर्दार प्रोतो द मदीनी मुनव्वरी जाना कोही सबीर बानी वला दे मदीना मुनव्वरा दा कोही सबीर वते वेलेशी नो दा अगर ओखवजे द दासी चोखवजे द हुजूर मुबारक वाले परिखवा बना दासी गुजार वर्क रुके माते पर गोरी हो कना तो गिरचा पेरो गोरी लो मा बदगा असर गुरजई उस्ताद मेरे मैं मुझे संगरा तो गोरी पते नहीं लेकिन उस्ताद खोखदा कोही सबीर बानी द मदीने मुनव्वरी जानान वला दे घर हरकत को याद है बद वजना याद मिनीना या पे जलजल लागे अक़ीद जहान वाला पख्पी इशारा वर का है गरा तो नगुर पता यो द अल्लाह नबी वलाड़ दे ओ यो दरबानी सिद्दीक वलाड़ दे और दो दरबानी शहीदान वलाड़ दी ए गरो ता पता निश्ता दे कि पता यो द अल्लाह नबी वलाड़ दे यो दरबान सिद्दीक वलाड़ दे और दो दरबान शहीदान वलाड़ दी और पता कटेम कि सरवर कौने सुर दरे यारान वलाड़ू यो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु यो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु द्रयम उस्मान गनी रदी अल्लाह